she works hard. صحیح ده؟ د دې فقرې مطلب څه دی؟ ډېر کسانو له به ورځي she works hard. هغه ډېر سخت مهنت کوي. فرض که زه د دې نه adverb جوړ کړم او زه ووایم چې she hardly works. نو ګوره she works hard مطلب دی چې هغه ډېر زیات کار کوي. او she hardly works مطلب به دا راځي چې هغه د سراړو کار نه کوي. نو تاسو وګورئ د دې معنی بالکل اپوزیټ شوله د هغې نه. معنی بالکل بدله شوله. The car drove fastly. ګاړې تیز لاړو. صحیح ده؟ drove fastly. نو اوس تاسو وګورئ په دې ټایم کې چې کوم مونږه adverb استعمال کولو کوشش کړی دی fastly، نو تاسو ته به دا خو ښکاري صحیح چې د fast نه جوړ شوی دی adverb fast adjective و د هغې سره مونږه ly ولګو مونږ ته fastly جوړ کو، خو دا سنټنس غلط دی. صحیح ده؟ ځکه چې fastly ټکی په انګلیش کې د سره شته دی نه. صحیح ده؟ دا بالکل غلط ټکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 16 پورې آلریډي کړي دي چې په هغې کې مونږه ایڈجکټیوز کمپلیټ کړي دي. که چا تر اوسه پورې زاړه لیسنز نه کتلی نو زمونږ پیج ته لاړ شئ او په هغې کې ویډیو سیکشن را پیدا کړئ او په هغې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو په هغې کې به تاسو ته ټول ویډیوز په ترتیب سره میلاو شي. او یا زمونږ د یوټیوب چې کوم زمونږ چینل دی د هغې نوم دی wumnum. نو تاسو چې کله زمونږ د یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هلته کې ویډیوز کلیک کړئ یا پلی لیسټ کلیک کړئ نو تاسو ته به ټول ویډیوز په ترتیب سره میلاو شي. صحیح ده؟ نن زمونږ دی پارټ نمبر 17 او په ننني لیسن کې به مونږ کوو adverbs. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن له adverbs. اوس اول به مونږه د adverbs ډیفینیشن کوو چې adverbs څه ته وایي. صحیح ده؟ نو په انګلیش کې د adverbs ډیفینیشن داسې کیدی شي چې adverb is a word that describes or modifies a verb. د دې مطلب دا دی چې adverb هغه ټکو ته ویل کیږي کوم چې مونږ ته verb describe کوي یا verb modify کوي. مطلب هغه ټکي کم چې مونږ ته د ورب په فقره کې چې کم مین ورب استعمال شوي د هغه ورب په باره کې مونږ ته نور معلومات راکوي نو هغه ټکو ته وایي adverbs. اوس adverbs ډېر زیات امپورټنټ دي. صحیح ده؟ adverbs ډېر زیات امپورټنټ په دې دي چې د adverbs باندې صحیح پوهېدو سره بس تاسو انګلیش ډېر زیات ښه کیږي او ستاسو انګلیش په ډېر ښکلی ښکاري. او بله وجه دا ده چې adverbs په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. نو د دې وجې نه adverbs ډېر زیات امپورټنټ دی. صحیح ده؟ ښه اوس دلته کې دا یو پوینټ د اوس نه په خپل ذهن کې کېدوی چې کم دا مونږه ډیفینیشن وکړو چې adverbs مونږ ته verb modify کوي. نو ضروري نه ده چې adverbs مونږ ته صرف او صرف verb modify کوي یا verb describe کوي. ضروري نه ده. صحیح ده؟ ځکه چې adverbs مونږ ته په سنټنس کې چې کم نور ټکي راغلي نور څیزونه راغلي په سنټنس کې نو مونږ ته هغه هم موډیفای کولی شي. مثال په طور په یو سنټنس کې د یو نه زیات adverbs راغلي نو په هغه کیس کې یو adverb مونږ ته بیا بل adverb هم موډیفای کوي هم ډسکرایب کوي. یعنی یو adverb مونږ ته د بل adverb په باره کې هم نور معلومات راکولی شي. نو په هغه کیس کې دا کم adverb چې مونږ ته د بل adverb په باره کې معلومات راکوي نو په هغه کیس کې بیا دغه adverb خو د word په باره کې مونږ ته معلومات نه راکوي که نه. نو پوینټ زما دا دی چې ضروري نه ده چې adverb به مونږ ته صرف او صرف د word په باره کې نور انفارمیشن راکوي. هغه مونږ ته د سنټنس د نور څیزونو په باره کې هم انفارمیشن راکولی شي. خو عموما طور جنرلی زیاتر مونږ ته adverb د word په باره کې نور انفارمیشن راکوي. صحیح ده؟ ښه اوس پوینټ دا دی چې adverb مونږ ته څه قسم معلومات راکولی شي د verb په باره کې. نو عموما طور adverb مونږ ته څلور قسم معلومات راکولی شي. صحیح ده؟ په هغې کې اولنی نمبر راځي adverbs of time. adverbs of time مطلب دا دی چې هغه adverbs چې کوم مونږ ته د یو وخت باره کې وایي نو هغې ته ویلی کېږي adverbs of time. صحیح ده؟ په دویم نمبر باندې راځي adverbs of place. هغه adverbs چې کوم مونږ ته
د پلیس یعنی د ځای په باره کې مونږ ته وایي نو هغه adverb ته ویل کېږي adverbs of place. او په دریم نمبر باندې adverbs of manner. adverbs of manner هغه adverbs ته ویل کېږي کم adverbs چې مونږ ته دا انفارمیشن راکوي چې په کم انداز کې یو کار شوی دی، څنګه طریقه باندې یو کار شوی دی، نو هغې ته ویل کېږي adverbs of manner. او په څلورم نمبر باندې بیا اخیری دا راځي چې adverbs of degree. adverbs of degree مطلب دا دی چې یو اکشن شوی دی نو هغه adverb مونږ ته د هغه اکشن په باره کې دا انفارمیشن راکوي چې دا کار تر کم حد پورې شوی دی، نو دغه ته ویل کېږي adverbs of degree. صحیح ده چې تر کم حد پورې دغه کار شوی دی. نو په اسان الفاظو کې کم چې adverbs of time دی نو دا مونږ ته د هغه سوالونو جواب راکوي چې په کم سوال کې زمونږ نه دا تپوس شوی وي چې کله یو کار شوی دی، when an action has happened. صحیح ده when. نو کم سوال کې چې when راغلی نو د هغې جواب به مونږ له څوک راکوي adverbs of time به راکوي. صحیح ده. او د دې نه پس adverbs of place د دې مطلب دا دی چې دا به مونږ ته د هغه سوالونو جواب راکوي چې په کم سوال کې دا راغلی چې where an action has happened، چې په کم ځای کې یو اکشن شوی و. نو په کم ځای کې چې هم where سوال راغلی چې په کم ځای کې یو اکشن شوی دی نو هغه جواب به موږ له څوک راکوي adverbs of place به راکوي. صحیح ده. او د دې نه پس دا دریم نمبر چې کوم دی adverbs of manner د دې مطلب دا دی چې دا به موږ ته د هغه سوالونو جواب راکوي چې په کم سوال کې زموږ نه دا تپوس شوي چې how an action has happened، چې یو اکشن څنګه شوی و، how څنګه شوی و، په کم انداز کې شوی و، د هغې جواب به موږ له څوک راکوي adverbs of manner. او کم څلورم نمبر چې دی adverbs of degree نو دا به موږ ته د هغه سوالونو په باره کې جواب راکوي چې په کم سوال کې زموږ نه دا تپوس شوي چې to what extent something has happened، چې تر کم حد پورې یو کار شوی و. صحیح ده. نو د هغې جواب به موږ له څوک راکوي adverbs of degree. صحیح ده. اوس زه تاسو له یو اگزامپل در کوم، د هغې نه به تاسو پوه شئ چې زما د دې ټول انټروډکشن چې ما څومره تر اوسه پورې وکړو د دې ټولو خبرو مطلب څه دی. صحیح ده. فرض که زه یو سنټنس وایم چې the boy ran، یو هلک منډه ووهله. ran د run سیکنډ فارم دی. نو مونږ د پاست خبره کوو که نه زړه خبره کوو چې یو هلک منډه وهلې وه نو ځکه مونږ سیکنډ فارم استعمال کړی دی. نو the boy ran، یو هلک منډه وهلې وه. صحیح ده. دا یو سنټنس دی. اوس په دې سنټنس کې ورب دی ran، خو په دې سنټنس کې مونږ ته د دې ورب په باره کې داسې خاص معلومات نشته دی. یو هلک منډه وهلې وه نو په دې کې دومره څه خاص معلومات نشته. اوس منډه وهلې وه نو اوس هغه هلک څنګه منډه وهلې وه. که فرض که زه ووایم چې the boy ran excitedly، هلک د خوشحالۍ نه منډه وهلې وه. excitedly یعنی ډیر زیات په شوق کې منډه وهلې وه. صحیح ده. نو اوس تاسو وګورئ په دې سنټنس کې چې کله مونږ adverb استعمال کو excitedly نو د هغې په وجه باندې مونږ ته د دې ورب په باره کې نور معلومات میلاو شوله او مونږ ته ډیر هر څه کلیر شوله، تصویر مونږ ته نور هم صفا شولو. نو the boy ran excitedly، هلک ته خوشحالۍ نه منډه ووهلله. نو دغه شانتې مونږ ته adverb نور معلومات راکوي د ورب په باره کې. نو اوس تاسو په دې اگزامپل کې تاسو وګورئ. سوال که فرض که څوک وکړي چې how the boy ran، هلک څنګه منډه وهلې وه. how the boy ran، د هغې جواب به موږ له بیا څوک راکوي adverbs of manner. how the boy ran، هلک په کم انداز کې منډه وهلې وه نو د هغې جواب بیا څه دی the boy ran excitedly، هغه د خوشحالۍ په انداز کې منډه وهلې وه. نو دغه شانتي د how چې کم سوال زموږ نه شوي وي تپوس شوي وي د هغې جواب به موږ دغه شانتي د adverbs of manner په ذریعه سره ورکوو. صحیح ده. اوس دلته کې یو پوینټ یاد ساتئ چې په دې اگزامپل کې چې ما کم تاسو ته adverb استعمال کو excitedly نو دلته کې دا یو پوینټ یاد ساتئ چې ضروري نه ده چې adverb به صرف یو ټکی وي. adverb د یو نه زیات ټکي هم کیدی شي. صحیح ده. هغه دوه ټکي هم کیدی شي، هغه درې هم کیدی شي، هغه څلور هم کیدی شي. نو دا یو پوینټ هم په خپل ذهن کې د اوس نه کېدوی. ښه اوس مونږ دې پوینټ له راځو چې په سنټنس کې به مونږ adverb په کم ځای کې لګو، هغې پوزیشن به څه وي،
په کوم ځای کې به مونږه adverb لګاو. نو دا یو ډېر ټریکی غونتی سوال دی ځکه چې adverb مونږ په سنټنس کې په مختلف ځایونو کې لګولی شو. مثال په توګه زه یو سنټنس وایم چې she climbed the mountain slowly. هغه غر ته وختله په قلاره قلاره باندې slowly. صحیح ده؟ په دې ټیم کې ما adverb استعمال کو slowly، یعنی هغه غر ته څنګه وختله. how she climbed the mountain. نو she climbed the mountain slowly. صحیح ده؟ نو په دې ټیم کې ما adverb استعمال کو slowly. خو تاسو وګورئ په دې ټیم کې ما adverb په کوم ځای کې لګولی دی؟ د سنټنس په اخره کې لګولی دی. خو دا سنټنس زه داسې هم ویلی شم چې slowly she climbed the mountain. په قلاره قلاره هغه غر ته وختله. نو په دې ټیم کې بیا دا slowly کوم چې adverb دی ما د سنټنس په اوله کې لګولی دی. او یا زه دا فقره داسې هم ویلی شم چې she slowly climbed the mountain. هغه په قلاره قلاره باندې غر ته وختله. نو په دې ټیم کې بیا وګورئ ما adverb کوم چې slowly دی هغه ما د subject نه پس او د verb نه مخکې لګولی دی. نو تاسو اوس وګورئ په دې دریوانه سنټنسز کې ما adverb په مختلف ځایونو کې لګولی دی او د دریوانو سنټنسز مطلب او معنی بالکل یو شانتی ده. معنی نه بدلیږي، د دریوانو مکمل یو شانتی معنی ده. نو adverb مونږه په مختلف ځایونو کې لګولی شو. د دې سنس رولز شته دی، خو انشاءالله چې کله مونږه نیکسټ لیسنز مونږه کوو نو زه به تاسو ته دا پوینټ بیا هلته کې ایکسپلین کوم. صحیح ده؟ اوس که زه ایکسپلین کوم نو تاسو به په هغې باندې نه پوهیږئ، خو چې کله مونږه لږ نور انټروډکشن وکړو او نورې خبرې وکړو د هغې نه پس به زه تاسو په دې پوینټ باندې پوهه کوم چې مونږ به کم یو adverb به مونږه په سنټنس کې په کم ځای کې لګوو. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو لږ مخکې مونږه adverbs په خپله باندې جوړولی شو. صحیح ده؟ او adverb مونږه څنګه جوړو چې کله هم مونږه د adjective سره ly ولګو د هغې نه adverb جوړ شي. صحیح ده؟ نو ډېر اسان ښکاري. د دې وجې نه ما تاسو ته adjective lesson اول وکړله ځکه چې کله مونږه adverbs جوړو نو په هغې کې د adjective ذکر راځي چې د adjective سره مونږه کله ly ولګو نو د هغې نه adverb جوړیږي. صحیح ده؟ نو تاسو زما انشاءالله زما امید دی چې تاسو په adjectives باندې پوه شوي یې نو تاسو ته به دا adverbs لږ شانتي اسان وي. صحیح ده؟ ښه، اوس مونږ څنګه adverbs جوړو؟ مثال په طور یو adjective دی nice. صحیح ده؟ nice خو adjective دی که نه، مونږ په تیر لیسن کې هم کړی. اوس nice سره که فرض که مونږ ly ولګو د هغې نه به جوړ شي nicely. نو nicely بیا adverb شو. صحیح ده؟ nice adjective دی، nicely adverb شو. اوس که فرض که زه یو سنټنس ویم چې he is a nice speaker. هغه یو ډېر ښه خبرې کوونکی دی. speaker ویلی کېږي مقرر ته یا څوک چې خبرې کوي هغه ته speaker ویلی کېږي. صحیح ده؟ he is a nice speaker. هغه یو ښه خبرې کوونکی دی. نو په دې ټایم کې که تاسو دې سنټنس ته وګورئ نو په دې سنټنس کې adverb نه دی استعمال شوی. په دې سنټنس کې ما nice استعمال کړی دی او nice adjective دی. صحیح ده؟ که فرض که زه په دې فقره کې adverb استعمالول غواړم، صحیح ده، نو بیا زه دا فقره داسې ویلی شم he speaks nicely. هغه ښه خبرې کوي. نو بیا به څه راځي؟ nicely. نو د nice په ځای باندې کوم چې adjective دی د هغې په ځای باندې ما adverb ولګو nicely. اوس تاسو د دوانو سنټنسز ته وګورئ، د دې دوانو سنټنسز مطلب بیخي یو شانتی دی، مطلب نه دی بدل شوی، خو مونږه یو فقره په دوو طریقو باندې ویلی شو. نو د دې سره د خلکو بیا انګلیش ښه کېږي. تاسو چې کله adverbs استعمالوئ نو ډېر ښکلې فقرې د هغې نه جوړېږي. صحیح ده؟ ښه، سیکنډ اگزامپل یو adjective دی quick، یعنی تیز یا زر. صحیح ده؟ quick. اوس که د دې نه فرض که زه adverb جوړوم نو څنګه به جوړېږي؟ quickly. صحیح ده؟ ly به سره مونږ ولګو د هغې نه به adverb جوړ شي. نو که فرض که زه یو سنټنس ویم چې he is a quick runner. هغه یو تیز منډې وهلو والا دی. he is a quick runner. صحیح ده؟ تیز منډې وهلو والا دی. نو په دې ټایم کې خو ما adjective استعمال وکړه، quick مې استعمال کو. نو دا سنټنس زه داسې هم ویلی شم چې he runs quickly. هغه ډېر تیزه منډه وهي. نو په هغه ټایم کې بیا ما adverb استعمال کو quickly. صحیح ده؟ نو دغه شانتي د adjective نه adverbs جوړیږي. اوس
د سپیلینګ رولز به موږ کوو چې سپیلینګ چې کله موږ د یو adjective نه adverb جوړو نو سپیلینګ هم سنسا چینج کیږي. صحیح ده؟ نو د سپیلینګ رولز به دا یې ګوره. د clear کوم چې adjective دی د هغې نه چې کله موږ adverb جوړو نو د هغې نه به جوړ شو clearly، نو ly ورسره موږ ولګو. صحیح ده؟ یا slow slowly، نو دغه شانتي چې کوم adjectives دي د هغې سره به صرف ly لګي. اوس که فرض کا د یو adjective په آخره کې y راغلی وي، د مخکې نه پکې وای وي، نو په هغه کیس کې چې کله مونږ د هغه adjective نه چې د کم په آخره کې وای راغلی وي د هغې نه چې کله مونږ adverb جوړو نو د هغه وای په ځای باندې به راځي ily. صحیح ده؟ صرف ly به نه راځي ily. مثال په طور angry angry angry. اوس که د دې نه مونږ adverb جوړو نو هغه به راځي angrily، نو د angrily spelling به بیا څه راځي angry دا هغه وای په ځای باندې ily راغی. یا دغه شانتي مثال په طور easy easily، نو تاسو د سپیلینګز ته به خیال کوئ. صحیح ده؟ او که فرض کا د یو adjective په آخره کې فل راغلی وي ful، نو د هغې سره به هم مونږه اضافي ly لګو. مثال په طور beautiful beautifully، نو ly ورسره ولګېدو beautifully. یا careful carefully. صحیح ده؟ او د هغې نه پس چې د کم adjective په آخره کې le راغلی وي le، نو په هغه ټایم کې چې کله مونږ د هغه adjective نه adverb جوړو نو آخري ای به ختم کړی شي او د هغې په ځای باندې به وای راځي صرف. مثال په طور simple simply، terrible terribly، horrible horribly. نو پروننسیشن هم خیال کوئ او سپیلینګ ته به هم خیال کوئ. صحیح ده؟ اوس یو ډیر اهم پوینټ او دا یو ډیر غټه مسله هم د ډیرو خلکو ته. صحیح ده؟ دا یو ډیر اهم پوینټ دی، په دې باندې ښه صحیح ځان پوهی کوئ چې ضروري نه ده چې د هر یو adverb په آخره کې به ly راځي. صحیح ده؟ دا ضروري نه ده. ځینې داسې adverbs وي چې د هغې کوم adjective form وي نو د هغې نه چې کله مونږ adverb جوړو نو د هغې سپیلینګ نه بدلیږي، د هغې سره ly نه لګي، هغه هم هغه شانته راځي څنګه چې adjective وي هماغه ټکې د هغې adverb هم وي. دا ډېر اهم پوینټ دی ځکه چې انګلیش یوه غټه ژبه ده. صحیح ده؟ ضروري نه ده چې هر یو څیز ډېر سمپل او ډېر آسان وي. صحیح ده؟ نو څه نه څه مسلې exceptions پکې راځي. نو هغه adverbs چې د کم سره ly نه لګي او د هغې فارم نه چینج کیږي، یعنی کله چې مونږ د adjective نه adverb جوړو او د هغې فارم نه چینج کیږي، څنګه چې به د nice نه nicely جوړېدو، د clear نه به clearly جوړېدو، نو چې د کم adjective نه مونږ adverb جوړو او د هغې فارم نه چینج کیږي هغه adverbs ته ویلې کیږي flat adverbs. دې ته flat ویلې کیږي چې بالکل flat وي، بالکل هموار وي. د هغې مطلب دا دی چې په دې کې څه تبدیلي نه راځي، څه چینجز پکې نه راځي، نو هغه adverbs ته ویل کېږي flat adverbs. صحیح ده؟ اوس دغه شانتي ډېر شی adverbs شته دی چې هغه flat adverbs دي. صحیح ده؟ نو تاسو ځان له پخپله باندې د ګرامر بکس وګورئ او یا ځان له آنلاین سرچ کوئ، تاسو ته به یو غټ لیست میلاو شي د flat adverbs چې کوم هغه adverbs چې د هغې سپیلینګ نه بدلیږي چې کله مونږ د هغې د adjective نه مونږ adverbs جوړو. صحیح ده؟ د هغې سره ly نه لګي. اوس د دې داسې ساده باده خاص قاعده او قانون نشته دی، دا به تاسو یادوئ. صحیح ده؟ مثال په طور یو adjective دی fast. اوس که فرض که زه یو سنټنس ویم چې the car drove fastly، ګاډی تیز لاړو. صحیح ده؟ drove fastly. نو اوس تاسو وګورئ په دې ټایم کې چې کوم مونږه adverb استعمال کولو کوشش کړی دی fastly، نو تاسو ته به دا خو ښکاري صحیح چې د fast نه جوړ شوی دی adverb fast adjective و د هغې سره مونږ ly ولګو، مونږ ته fastly جوړ کو، خو دا سنټنس غلط دی. صحیح ده؟ ځکه چې fastly ټکی په انګلیش کې د سره شته دی نه. صحیح ده؟ دا بالکل غلط ټکی دی. نو صحیح فکر به سره راځي the car drove fast، ګاډی تیز لاړو. صحیح ده؟ fastly به نه راځي. نو دا خو هغه کیس شو چې په کم کې یو داسې ټکی مونږ جوړ کو چې هغه د سره ټکی غلطي، هغه د سره په انګلیش کې وي نه. او یا دویم نمبر هغه کیس کې دی شي ګوره کله چې مونږ د یو adjective نه adverb جوړ کو نو معنی خو نه چینج کیږي که نه، د slow نه جوړ شي slowly،
د نایس نه جوړ شو نایسلی نو معنی خو تقریبا نه بدلیږي صحیح ده نو ځینې adjectives داسې دي که فرض که تاسو د هغې نه adverbs جوړ کړئ او ly ورسره ولګوئ او د هغې نه یو ټکی جوړ شي نو هغه ټکی په انګلیش کې خو موجود وي خو هغه بیا د هغه ټکی نه مکمل بدل معنی ورکوي کم چې هغه adjective و فرض که یو adjective دی hard سخت اوس که د دې نه زه adverb جوړول غواړم زه به د دې سره ly ولګوم نو د هغې نه به جوړ شي hardly صحیح ده اوس hardly ټکی په انګلیش کې شته دی موجود دی خو د hard او د hardly معنی بالکل بدله ده د هغې معنی بیا یو شانتي نه راځي نو ځکه hard هم flat adverb دی د هغې فارم نه بدلیږي hard به هم hard راځي که فرض که مونږ یې as an adverb استعمالو صحیح ده مثال په طور زه یو سنټنس وایم چې she works hard صحیح ده د دې فقرې مطلب څه دی ډېر کسان له به ورځي she works hard هغه ډېر سخت محنت کوي صحیح ده she works hard ډېر سخت محنت کوي د دې فقرې مطلب خو دا راځي فرض که زه د دې نه adverb جوړ کړم او زه ووایم چې she hardly works صحیح ده hard نه مې hardly جوړ کو she hardly works نو اوس تاسو دلته وګورئ د دې فقرې مطلب بیا څه راځي she hardly works مطلب دا راځي چې هغه تقریبا د سره اړو کار نه کوي she hardly works صحیح ده د دې مطلب دی چې هغه almost د سره تقریبا د سره اړو کار نه کوي نو ګوره she works hard مطلب دی چې هغه ډیر زیات کار کوي او she hardly works مطلب دا راځي چې هغه د سره اړو کار نه کوي نو تاسو ګوره د دې معنی بالکل اپوزیټ شوله د هغې نه معنی بالکل بدله شوله نو hardly ټکی خو په انګلیش کې موجود دی خو هغه hardly د hard adverb نه دی صحیح ده نو دا یو پوینټ زما امید دی چې تاسو به په ذهن کې کلیر شوي صحیح ده ښه اوس د ننني لیسن په اخره کې زه تاسو ته یو څو سنټنسز ویم د پریکټس لپاره تاسو به په دې فقرو کې ماته adverbs ښیئ معلوموئ به چې په دې سنټنس کې به adverb کم وي صحیح ده او adverb موږ ته کم انفارمیشن راکوي موږ ته د هغه څیز انفارمیشن راکوي چې کم یو کار کله شوی و when something has happened کله یو کار شوی و یا where چرته کې یو کار شوی یا how څنګه یو کار شوی او یا to what degree تر کم حد پورې یو کار شوی نو زه اوس تاسو ته اگزامپلز در کوم تاسو به د دې څلور قسم ماته په هر یو سنټنس کې معلوموئ چې دا کم یو قسم دی او کم یو ټکی پکې adverb دی he easily lifted the box هغه په اسانه باندې باکس اوچت کړی و he easily lifted the box اوس تاسو ماته وښایئ چې په دې سنټنس کې adverb کم یو دی easily بالکل ځکه چې easily خو ښکاره ښکاري چې په اخره کې ly راغلی تاسو ته اسان دی چې دا adverb دی نو په دې ټایم کې موږ ته easily د څه په باره کې انفارمیشن راکوي how the box was lifted چې باکس څنګه اوچت شوی و نو باکس ډېر په اسانه باندې اوچت شوی و نو د how جواب به موږ له کم یو adverb راکوي adverbs of manner example number 2 I will download the file tomorrow زه به فایل سبا ډاونلوډ کوم نو اوس په دې کې adverb کم یو دی او دا سنټنس لږ ګران دی ځکه چې په دې کې ly والا ټکی خو نشته نو اوس تاسو ماته وښایئ چې په دې کې adverb کم یو ټکی کیدی شي tomorrow ځکه چې tomorrow موږ ته د څه په باره کې معلومات راکوي چې when an action has happened or will happen چې کله به یو کار کیږي when نو بیا څه شو adverbs of time نو کله به موږ فایل ډاونلوډ کوو tomorrow سبا به ډاونلوډ کوو نو په دې فقره کې به بیا adverb صحیح tomorrow صحیح ده next example I put it there ما هلته کې ایښودی و I put it there نو تاسو ماته اوس ووایئ چې په دې سنټنس کې adverb کم یو ټکی دی په دې ټیم کې هم تاسو وګورئ ly والا ټکی خو نشته نو adverb دی there ځکه چې there موږ ته د څه په باره کې وایي چې په کم ځای کې به یو کار کیږي یا په کم ځای کې یو کار شوی و where صحیح ده نو هغه به څه راځي adverbs of place نو هغه څه کم ټکی دی there صحیح ده last example you didn't study enough for the test تا د ټیسټ لپاره کافي سټډي نه ده کړې یعنی تا چې څومره سټډي کړې ده نو هغه د ټیسټ لپاره کافي نه ده صحیح ده نو اوس تاسو ماته ووایئ چې په دې سنټنس کې adverb کم یو ټکی دی سوچ پې وکړئ په دې کې هم ly نشته چې تاسو په اسانه پته ولګي
enough په دې ټیم کې adverb دی ځکه چې adverb موږ ته د څه په باره کې وایي چې تر کم حد پورې to what extent تر کم حد پورې نو دا به کم یو adverb راځي adverbs of degree چې تر کم حد پورې یو اکشن شوی و نو په دې ټیم کې تاسو وګورئ ما څه خبره کړې ده چې تر کم حد پورې یعنی تا کافي سټډي نه ده کړې نو دا په هغه ټیم کې زه د یو حد باره کې خبره کوم که نه نو په هغه ټیم کې بیا دا راځي adverbs of degree to what extent صحیح ده نو دا و زمونږ نننی لیسن صرف او صرف د adverbs یو انټروډکشن مونږ وکړو صحیح ده اوس دا کم څلور پوینټس چې ما تاسو ته ویلی دي یعنی adverbs of time adverbs of place adverbs of manner او adverbs of degree دا به انشاءالله پر روان لیسنز کې به دا مونږ په نمبر باندې ښه په ډیټیل سره کوو نننی خو صرف انټروډکشن وو نو انشاءالله دا به زه په نیکسټ لیسنز کې تاسو ته ښه په اسانه باندې ایکسپلین کوم نو دا ډیر ضروري ده چې تاسو نن نیکسټ لیسنز بالکل مس نشي صحیح ده نو انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا ملاویږو ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ د الله په امان